ویو کې مونږ ویل چې نورمال فعلا نورمال ده همیشه دغه څه چې ښکاري دی ته نورمال ویو وایي او پیج بریک پریو څه کار کوي چې څومره صفحو کې د کار کړي هغه عمره درته کوي مثلا دا اوله صفحه ده دا دویمه ده دا دریمه څلورمه او بل مونږ ویل چې په دو کې کوای شو چې صفحو کې تغیرات هم راولو چې مثلا دومره ځای دی په دې صفحه کې پرنټ شي دومره ځای دی په دې صفحه کې پرنټ شي له دې ځای نه بیرته زیات وړو او پیج لیاوټ هر صفحه جدا جدا ښکاري لکه په ورډ کې چې موږ نورمال به بیرته نورمال کې کسټم ویو څه کار کوي کسټم ویو کې ته کولای شي چې بعضې ځایونه ځان سره نشاني کې بعضې ویو ځان سره نشاني کې مثلا دغه ځای زه غواړم چې ځان سره یې نشاني کړم نو کسټم ویو ته راشه ګوره دا دې سلیکټ کړی دلته اډ ورته ووایې دلته یو نوم ورکړه چې په کوم نام یې مثلا زه ورته وایم چې دا مې د جنوري د میاشتې ټیبل ده اوکې دا شی دې سره ویو کې وساتل شو بل دې مثلا یو بل دغه ټیبل مې پکارېږي دا هم ځان سره اډ کومه مثلا د ریزلټ اوکې اوس چې کله هر چېرته د کرسر وي کرسر دې هر چېرته وي چې کله د هغو ځایونه کوم ځای په کار شو کلیک به کې او چې به کلیک شو مثلا زه دا کلیک کوم شو کوم دا یې راته کوم یو بل په کار شي کلیک یې کړه شو هغه ځای به درته راولي دې ته کسټم ویو وایي چې هر ځای دې ځان سره سیو کو په کسټم ویو کې چې هر کله ضرورت کېدو د هغه ځای نه په اسانۍ سره ورتلی شي او دا خو مو ویلې وه که نه چې فارمولا بار او هیډینګز او ریلاینز ښکاره شي که نه شي ښکاره زوم هم ویلی وو چې 100% زوم شي نورمالي 100% وو او زوم ټو سلیکشن څه معنا چې کوم ځای م سلیکټ کړی وي مثلا دا ځای م سلیکټ کړی که زوم ټو سلیکشن کړم هماغه ځای زوم کوي او 100% به نیو وینډو که غواړئ چې نوې وینډو ولرئ مثلا د دې فایل ځای غواړم چې یو بله وینډو هم ولرم نو بیا نیو وینډو څنګه چل شو دغه یو فایل درته دوه ځایه کې ښکاره کوي اوس که وګورئ که مینیمایز کړو یو به دا وي یو دواړه یو فایل ده صرف وینډو یې درته چینجوي دوه ځایه کې درته کوي ښه والی دا ده چې مثلا زه که چېرته دا وینډو ونه لرم مثلا زه دغه ټیبل دغه ځای زه غواړم چې له چا سره وګورم مثلا له دغو سره هغه عدد له دې عددو سره وګورم مثلا په یوه میاشت کې هلته حساب کتاب لیکلی دی بلې میاشت دلته ده نو زه اوس غواړم چې یو بل سره نږدې وګورم نو نیو وینډو یې کړه یو وینډو کې درته یو ځای راوله بل وینډو کې درته بل ځای راوله مثلا د وینډو کې مې دا ځای راوستو او د بل وینډو کې به دا ځای راوله نو دا ځای به هم راته ښکاري هغه ځای به هم راته ښکاري نیو وینډو د دغه یو فایل بله وینډو درته جوړوي پوه شوئ بل په دې ځای کې ارینج آل چار څومره وینډو دې خلاصې کړي وي ټول خپله درته ترتیب کوي منظم کوي چې یعنې ټول په یو وارې ښکاره شي څه رقم ښکاره شي دغه یې ډیزاینونه دي ټایلډ چې دغسې شي ګوره یو دلته راغی یو دلته راغی یو دلته راغی هوریزنټل به یې هوریزنټل راولي ارینج هوریزنټل به راشي ورټیکل کسکیټ یو در بل تر شا مثلا هوریزنټل هوریزنټل راغله ورټیکل یې کې ورټیکل به راشي او کسکیټ یو د بل تر شا راشي یو د بل تر شا یو دا ده بل دا ده بل دا دې ته وایي ارینج بل د فریز پینز د فریز پینز هم ډېر زیات استعمالیږي فریز څه معنا فریز یخ کېدو ته وایي یا خاک ته وایي فریز څه معنا که چېرته زه یو ټیبل ولرم مثلا په هغه کې مونږ ویلی وو په ورډ کې کوم که یادي مثلا دلته عناوین نوشته دي کله چې زه لاندې ځم عنوانونه ماته بیا ښکاري نه ښکاري وینې چې څومره لاندې ځم ښکاري نو زه دلته لاندې کار کوم ماته نه معلومیږي چې نوم باید کوم کې شي دا د ورډ نومرې وي دا د ایکسل وي داسې بیا وینې سړي نه ګډوډ کېږي چې کوم یو ده که نه بیا مجبوره باره لاړ شي ویې ګورئ بیا لاندې راشي ویې لیکئ وخت نیسي که نه نو څه کار کوي فریز کوې مثلا زه غواړم چې دا رو فریز کړم دلته لاندې کرسر ترې پرېږده دلته راشه فریز ته فریز پینز ګوره یو دا ده یو دا ده یو دا که چېرته دا یو کلیک کوې فریز ټاپ رو صرف دغه اوله رو چې ده درته فریز کوي اوس ګوره زه دا کلیک کوم ګوره یو خط هم پکې پیدا شو دا خط وینې دې ته لږ ډبل ده رنګ یې لږ تیز ده که نه اوس دا فریز شو چې لاندې ځې دا به ښکاري درته چار څومره لاندې ځې چې بېرته به راځې ورکېږي به نه درنه او که چېرته بېرته دلته انفریز کې په دې اول کې انفریز بیا چې بېرته ځې
که صرف دغه کالم غواړي چې فریز شي مثلا دې خواته ځې مینه د دې سکرول بار نه دې خواته چې کله ځې خو بیا هغه نه ښکاري که نه لکه کله غواړي چې فریز شي نو دې کالم نه دې خواته کرسر کېږده ګوره دلته فریز فرست کالم چې څه کار وکړي اول کالم راته فریز کړي اوس ګوره دا خط لږ رنګ یې تیز شو نو چې دې خواته ځې بس دا به فریز شي وینې ښکاري به هغه تر څو یې بېرته انفریز کړي انفریز چې کله انفریز شو بیا به که کله غواړي چې مثلا دا دې فریز شي دا دې فریز شي چې لاندې ځمه دا نومونه دې ښکاره شي او چې دې خواته ځمه دا دې ښکاره شي بیا به نو اول استعمالوي مثلا زه دغه ځای کې کرسر ږدم ان دلته او دلته ورته وایم چې فریز پینټ بیا به دا اول استعمالوي اوس ګوره دا سم شو دا سم شو اوس چې لاندې ځې بره به نه هغه کېږي پټېږي او که دې خواته ځې دغه به نه درته پټېږي دا به هم درته ښکاري هغه به هم درته ښکاري تر څو یې بېرته چې کله دې انفریز کړه بیا به بل به سپلیټ په ورډ کې مونږ سپلیټ درلوده سپلیټ له لارې هم کوای شي اوس ګوره که زه دا سپلیټ کلیک کوم نشان نه پیدا شي چې هر چېرته دې کرسر یې کوي چې لاندې ځې هم به ګوره هغه بیا نه ورکېږي وینې یا چې دې خواته ځې هم به نه ورکېږي تر څو یې بېرته سپلیټ ایسته کړي بل هایټ که کومه وینډو هایټ کوې مثلا دا ټیبل 2 ده که نه هایټ کوم هایټ کلیک کوم دا بله هایټ کوې هایټ چې بېرته راولې بیا به څه پې کوې ان هایټ کوم یو ان هایټ کوي ګوره دوه دانې هایټ کړي که نه هر یو چې کلیک یې وکړي هغه به ښکاره شي هر یو چې کلیک یې ویو سایډ بای سایډ په ورډ کې مو هم ویلی و څه کار کوي دوه دانې څنګ پر څنګ معلوموي دا دوه دانې به پرېږدو اوس ګوره دا دوه دانې دي ویو سایډ بای سایډ ګوره دوه دانې به سایډ په سایډ ښکاري چې کله دا یو سکرول کوي یا بل هم به ورسره سکرول کېږي وینې تر چې دا یې وارې بېرته ایسته کړو دا هم سر ته راولو دا هم سر ته یو بل فایل به خلاص کړو یا به د دې نیو وینډو واخلو دا دوه دانې دي که نه اوس ورته وایم چې دواړه دې څنګه شي سایډ په سایډ دواړه دې ښکاره شي دا هم ښکاري دا هم ښکاري اوس چې کله دا یو سکرول کوي ګوره بل به هم سکرول کېږي پام به ده دا که بیا دغه آپشن کلیک نه وي بیا چې یو سکرول کوي بل نه سکرول کېږي وینې او چې کلیک وي بیا دواړه سکرول کېږي او ریسیټ پوزیشن یې بېرته پوزیشن ریسیټ کوي دا به ایسته کړم او ریسیټ به پوزیشن بېرته به اول حالت ته راولي کله چې سایډ بای سایډ وي بېرته یې سایډ چون دا یو فایل ده په دې خاطر یې نه راولي ریسیټ پوزیشن جدا جدا فایل نه چې وي شاید ریسیټ شي پوه شوې په دې باندې او سویچ وینډو 400 فایل دې خلاص کړي ویل دی نه راځي چې هر یو کلیک یې له ډیزاین په سویچ کېږي ورته کلیک یې میکروز په یاد مو ده ریکارډ کوي ریکارډ میکرو یو نوم به ورکوي مثلا میکرو 1 بعد لغه چې هر شی لیکي هغه به ریکارډ کېږي مثلا دا شی تر څو سټاپ ورته وایي سټاپ ریکارډینګ بیا چې هر چېرته د ضرورت کېدو کرسر به ږدې او له دې ځای نه ویو میکروز هماغه یو به رن کوي تر څو تا ته هماغه ټکسټ راولي پوه شوې دلته میکروز ابې فاین ریډر دا یو سافټویر چې انسټال وي بیا کار کوي دغه سافټویر ما دلته انسټال کړی نو په دې خاطر دا د دې کار څه ده د دې کار د سکنر نه کله چې تاسو یو ورقه یو شی سکن کوئ هغه راخلي اکسل ته یې راوړي که انسټال نه وي بیا دا شی نه وي مثلا سکنر د کمپیوټر سره کنیکټ ده یو ورقه کوم شی چې جوړ دي که نه هغه غواړي چې دلته راشي نو بیا به دا یو او پاور پیوټ چې ده د پیوټ ټیبل سره دا به انشاءالله چې له دغه دوو آپشنو سره سوال خیر نور نو